لوی اختر کې مسلمانان د څاروو قربانۍ کولو سره د سنت ابراهیمي پیروي کوي. قربانۍ کولو نه پس د غوښو شری تقسیم کولی شي او بیا د پخلی سلسله شروع شي. د لوی اختر په موقع ماشومان هم پوهوي چې دا اختر د پیسو نه بلکې د غوښو اختر دی. نو دوی د پیسو په ځای د غوښو د قسم قسم پخلی فرمایشونه کوي. مونږه قرباني وکړه او مونږ کور ته یې راوړه، په غریبانو مو وویشله او مونږ له مور کور کې پخه کړه. وړوکي اختر کې داسې چلي چې مونږ له خلک پیسې راکړي، مونږ ځان له نوي نوي هر څه والو او لوی اختر کې دا مونږ قرباني وکړو او مور راله غوښه پخه کړي او ډېر مزه وکړي. د وړوکي اختر خپله مزه او د غټې قربانۍ خپله مزه او ځکه چې په هغې کې غوښه او بیا مور راله په بلو بېلو طریقو باندې پخوي. زما طرف نه غونډو پښتنو وروڼو ته او نور هم چې کوم خلک دي مسلمانان دي د دنیا کمې کونې کې غونډو ته اختر مبارک شي. ټولو نه اول خو زما طرف نه ټولو کتونکو ته اختر مبارکي. دا اختر د غوښو اختر وي، دې کې مونږ له مور قسمه قسم غوښې پخوي، مونږ د هغې نه خوندونه الو او په دویمه درېیمه ورځ به مونږ پارک ته ځو، په څلورمه ورځ به سکول ته ځو، بیا سکول ته به روانېږو او چې کوم ماشومانو ته پیسې میلاو نه شي هغوی دې خفه کېږي نه. دا اختر د غوښو اختر دی. ابھی ہم لوگ گوشت کاٹ رہے ہیں، ہم لوگ گھر لے کے جائیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے اور خود بھی کھائیں گے اور پکائیں گے. زموږ د معاشرې یو عکس دا هم دی چې په دې ورځ ځینې ناداره ګلالي بچي د غوښو په طلب کې کور په کور ګرځي. ہم نے اس بار قربانی نہیں کی تو اس وجہ سے ہم گوشت لینے آئے ہیں. لوی اختر د قربانۍ اختر وي، خو موږ ته پکار دي چې په عام ورځو کې هم خپل ژوند د ایثار او قربانۍ یوه نمونه جوړه کړو. کیمرامین عمر شهزاد سره سردار یوسفزی، مشرق ټي وي، اسلام آباد.